سلامونه احترامات قدرمنو لیدونکو. نننې سفر او ویډیو زمونږ د باندر په لورې ده. سفر هم د سرک نه شروع شو، ځکه مخکې ویډیو لا نه وه شروع شوې. لاره کې سرسبزه حاصلخیزه ځمکې و کلیوال ژوند، ښایسته منظرې، د خوړ په منځ کې ښایسته یخې چینې هم موجودې دي. د سرک د اچین ولسوالۍ یو د پراخه او پرنفوسه اوسیدونکو کلی دی. ورو ورو خلک یې زیاتره په بزګرۍ او تعلیم باندې مصروفه دي. ورو ورو موږ نږدې کېږو، د باندر په طرف باندې روان یو. تاسو د دې سرک د ښایسته علاقې یوه برخه ګورئ چې شنه او زرغون بوټي او فصلونه پکې ولاړ دي. د دې سرک نه په وتو باندې یو. موږ هغه ځای ته ځو کوم ځای کې چې د لشکر اسلام په نامه باندې د منګل باغ یوه اسلام پاله ډله وه، او هلته یې د اف ام راډیو او همدارنګه د تعلیم ورکولو یا خپلو عسکرو یا پلویانو ته د ټرینینګ مرکزونه هم جوړ کړي. موږ هماغه ځای ته نیت کې یو چې لاړ شو. تاسو یې هم ګورو او دې سره سره د باندر د پراخه ښایسته ښکلې سمسورې سیمې نظاره هم په تاسو باندې کوو. دا د باندر خوله ده، کوم ځای چې په همدې مشهور دی. دلته هم د باندر اړوند اوسیدونکي ژوند کوي. تقریبا په دغه ځای کې تر 200 کورنۍ ژوند کوي. که څه هم سیمه وچه ده او د پټو یا د حاصل دپاره ځمکې نشته، خو بیا هم د دې خلکو ژوند او زندګي روانه ده، او هغه هم په دې خاطر باندې چې کوم کرکیله او حاصلات کېږي له بره نه یې دې خوا راوړي. ورو ورو دا سفر همدغسې روانېږي او مخ په هغه ځای ځو چې موږ ځان ته ټاکلی او هغه سیمه د زري خوله یا د غیبانه بابا زیارت، چېرته چې په طبیعي حکمتونو او ښکلاو باندې هغه ځای پټ دی. د خټو کورونه تقریبا چې زما سره په سفر کې ځینو ملګرو دا هم ویل چې د دغه سیمې ته انجینر راشي نو به وایي چې غیر مسلکي کورونه دي. خو د دې سیمې د خلکو داسې انجینري هم ده چې په سلګونو کلونه مخکې کومې آبادیانې شوې دي اوس هم جوړېږي. بله خبره دا هم دلته ده چې دې سیمه باندې داسې نامني تېره شوې ده چې وروسته پاتې ویجاړۍ او ورانۍ کېدای شي بېرته رغول کلونه ونیسي. د داعشو څپه هم په دغه سیمه تېره شوې ده. د هغې وروسته بیا د لشکر اسلام یا د منګل باغ ډلې کوربه هم و، او له هغې وروسته بیا د دنیاوالو د بمونو غورځولو یو ازموینه ځای و. دا د دیوانه بابا سیمه ده. دیوانه بابا د باندر هغه زیارت دی چې زیاتره خلک په عقیدوي لحاظ باندې دلته راځي او دغه زیارت وخت نا وخت ګرموي هم. کومه آبادي چې ګورئ دا د دیوانه بابا لیسه ده، کومه لیسه چې د باندر یوه خاصه برخه ځوانان یې له ځانه فارغ کړي دي.
که څه هم زمونږه دغه ویډیو په مسلکي لحاظ سمه به نه وي، خو بیا هم د دې سیمې د ښکلا او د نظارو ننداره به تاسو ستړي نه کړي. دغه لیسه چېرته چې د دیوانه بابا زیارت ورسره د لمر خاته په طرف پروت دی. د دې سیمې زیاتره خلک د همدغه لیسې فارغ شوي دي. دلته د طبیعت ښکلا بې اندازې ډېره ده. موږ خواوشا ماسپښینو چې خپل سفر مو شروع کړ، د باندر په دغه سیمو باندې موږ روانو او د دې سیمې د ښکلاو ننداره په لومړي ځل باندې ما وکړه. زړه راښکونکې ده او ډېره د طبیعت له پلوه په ښه او د چا خبره په شان او شوکت جوړه شوې ده. ځای ځای د تیر انقلاب ورانۍ ویجاړۍ هم ښکاري، خو د باندر د ښکلا مخه یې لا هم نه ده سپېره کړې، ځکه باندر په طبیعت کې یوه داسې سیمه د اچین ولسوالیو اوسېدونکو ته ډالۍ شوې ده چې هیڅ غیر غماز د دې ښکلا ړنګه کړې نه ده. کورونه ړنګ شوي دي خو ښکلا لا هماغسې په چرچه کې ده. دا هغه ځایونه دي چې په توغندیو، بمباریو او جګړو کې له منځه تللي دي. موږ بختورو داسې موسم کې سفر کړی دی چې خوشبختانه امن راغلی او د اسلامي امارت څادر په ټول هېواد خور دی. لمازدیګر منځونو ته هم ودرېدو، خو زموږ سفر ډېر اوږد دی او په دې خاطر ځینې برخې د باندر راخیستل شوي دي. تازه تازه د بارو کلي نه ووتو او مخ پر باندر بازار روان یو. مخې ته ډېرې نورې ښکلې سیمې هم شته دی، خو زمونږه د مزی د باندر بازار دی. مخامخ غرونو کې تازه د شوکاڼي کان راوتلی دی. د دې سیمې د خلکو د مصروفیت دپاره یو خاص او مناسب د کار زمینه ساز هم دی. دې ته سوری برج هم ویل کیږي، لوی کلی هم ورته ویل کیږي، ځکه چې زیاتره خلک سوری برج دغه دی. د دې سیمې ډېری خلک دلته دي.
تورې راوړینه واه واه. د اچین ولسوالۍ اړوند باندر سیمه ده او په دغه سیمه کې موږ نن راغلي یو زاهد لالا په همکارۍ باندې. ګورګورې هم تیارې دي، لږ یې رانږدې کړه. زما برخه صاحب هم را سره دی او خوندورې دي. دې سیمې ته په لومړي ځل باندې زموږ سفر هم شوی دی، کېدای شي تاسو هم نه یې لیدلی او د باندر نوم تاسو به ډېر اورېدلی. ځای ځای د خټو تیږو کورونه دي. خلکو د دې سیمې نه زیاتره د ګورګورو نوم اورېدلی. پښتنو کې په ادبي لحاظ هم ډېرې ستایل شوي دي او زیاتره شاعرانو خپل شعرونه ورته ویلي دي. د طبیعت دا میوه بیخي شیرینه او نازنینه ده. یو خو دا چې د پښتنو په ادب، کلتور او فلکلور کې یو بیخي نایابه برخه جوړوي، ځکه د کلیوالو غریزو عاشقانو او پیغلو معشوقو د دیدن او هغوی ته د ډالۍ یو سبب جوړ شوی دی. او له بله پلوه د دغه غرونو خواږه ټول په ګورګورو او مماڼو کې راټول شوی. واړه ماشومان ګورګورو ته ختلي. د ګورګورو بوټي ازغي هم د ځان سره لري. قاضي زاده د هوډ راډیو د نشراتو مدیر هم موږ سره په دغه سفر کې ملګری و. ګورګورې په لومړي ځل باندې دلته زموږ سره نوشي جان کړي. د دې نه مخکې د خپلو ملګرو نه ما پوښتنه وکړه نوره څومره لار ده؟ وایي 20 کیلومتره. زموږ سفر بیا شروع شو. له دمې وروسته دلته مو یخې اوبه هم وڅښلې، خو لاره ډېره اوږده ده. ځای ځای د خلکو نوې آبادۍ هم شروع دي. هغه کورونه چې مخکې پکې خلکو استوګنه کوله اوس د اوسېدو نه دي. ځینې خلک نوي راکډوال شوي دي او هغه هم په دې خاطر چې باندر ته نوی امن راغلی دی. په کورونو لګیا دي او د ځان او کورنۍ د اوسېدو دپاره نوي استوګنځایونه جوړوي. دا ښایسته سیمه ډېره پراخه، اوږده او زرغونه سیمه ده. دلته د دې سیمې خلک په لویه کې د باندر د اریې خلک په دوو غټو قومونو باندې ویشل شوي دي. لومړی فسید خیل او دوهم خالي خیل یا ځینې خلک یې خاني خیل هم بولي. په ترتیب سره دا دوه قومونه په 2 او 3 ویشل شوي دي چې وروسته دغه 2 او 3 لرونه په وړو وړو ټبرونو ویشل شوي. د دې سیمې زیاتره کارونه په نوکر او ښوون باندې دي. زیاتره خلک یې اوس هم د نر ویش او یا هم د نوکر او ټبر په قومي برخه باندې ټینګار کوي. د باندر سیمه د ډیرو لوړو او دنګو غرونو څښتن هم دی او د طبي پلوه د کانونو یو شتمن او بډایه وطن دی. هغه سیمه چې تاسو په تصویر کې ګورئ د شوکاڼي نوی کانې خپلو اوسېدونکو ته ورپرزو کړی دی.
لمر پکې وتو دی او زموږ سفر هم نور هغه ځای ته رسیږي چېرته چې موږ د شپې کولو نیت کړی دی. دا دوه سرکونه چې دلته بیل شو، یوې د لمر خاته طرف یا د وچ باندر او لوند باندر ترمنځ په کوم غر کې چې دې اړخ ته زیات اوسېدونکي دي هغه طرف تللی، او بلې د خوړ په منځ تللی دی. د خوړ منځ سرک تر تنګوړي او یا هم د خادي پورې تللی دی. مخې ته د سوړ چنار په نامه یو ښایسته کلی را رسیږي. سوړ چنار د یو یخ کاریز یا چینې په سر ولاړ دی. دا اوبه دومره یخې دي چې موږ د جوزا په 23مه نیټه دې ځای ته راغلو، خو د یو ملت دننه لاس ایښودو وړتیا او استقامت هم په لاس کې نه پاتې کېږي. یخې اوبه دي، بیا مو هم دغلته د دمې سره اوبه هم وڅښلې. ځینې ورو ورو روان شو او هغه ځای ته ځو چې چېرته مو د شپې کولو نیت کړی دی. شپه په راتلو ده، مازدیګر لمر پرېوت او د سوړ چنار دنګه ځواني په مستۍ کې ده. دلته نو زموږ سفر پای ته ورسېد او ماښام شو. سلام، احترامات د خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو. د اچین ولسوالۍ اړوند باندر سیمه ده. دا سیمه ټوله په شینشوبو پوښل شوې ده. خوشحاله پې ګورئ، مخامخ غر په نښترو منځو څېړیو ګورګورو باندې پوښل شوی دی. ښایسته سیمه ده، جنتي هوا ده. موږ تقریبا 15-20 کیلومتر په دغه سرسبز سیمه کې لرې حرکت کړی دی د ډیورند فرضي کرښې په دوام باندې. لام روان یو او تاسو باندې د باندر د ښایسته سیمې د ښکلې سرسبزه زرغونې او شنې سمسورې سیمې چکر وهو. موږ سره سفر کې د ځان سره ځینې خوراکي شیان هم اخیستي وو، او دا په دې خاطر چې لاره اوږده ده او کلیوالو ویل چې خدای مکه وږي یا تږي نه شئ. نو موږ هم همداسې وکړل، ځینې شیان مو ځان سره راواخیستل او مخ پر خوادي روان شو. دا ډېره ښکلې سیمه ده، یو ښایسته جنتي هوا او جنتي منظر هم دی.
دا د شینشوبو بوټي چې تاسو ګورئ موږ پکې تر نیمایي او یا هم تر اوږو پټو. لاره هم چندان لاره نه وه ځکه زیاتره خلکو پکې تګ راتګ نه و کړی او دا د ډېر وخت وروسته زموږ سفر دی. خو د پخوانیو شپنو رمو یوه لاره چې موږ د سترګو په دید پیدا کړې وه په کرار کرار د غرونو سرونو ته ختو. د شینشوبو بوټی د هېواد په سطحه باندې ښکلي او نمبر 1 شات هم لري. دلته لا ګل شوي نه دي نو ځکه خو خلکو لا د شاتو مچۍ دې سیمو ته نه دي راوستي. پیتاولیا دا نو ډېر زبردسته ځای دی، ډېر خوندور ځای دی. تاسو لیدلی شئ. دا څه شی دی؟ دا منځه ده که نښتر؟ دا منځه دا منځه ده. منځه ژاولې به هم همدې کېږي. ژاولې کوم ځای کې؟ بس بروش منځه ژاولې نه دا نه مري ده نه کالان دی او دا نه داسې ځای چې وي چې اوس مثال مونږ ویو چې دا بهار ملک دی او پرمختللی او داسې کار کې شوی ولاکه چا لوټ هم کې پورته کړي الله تعالی بس خپل قدرت باندې بس مصنوعي ښکلا نه مصنوعي نه خدایي ښکلا طبیعي ښکلا یو انسان به څه یو په لاس جوړه شوې ښکلا به څه یو او کاڼي او دا غرونه مې ورسره کاڼي کاڼي غرونه دي
لرې دا مزلونه منځه ده. دا منځه ګورو چې دې منځې به ژاولې کړي که نه په عمر باندې یا خامه ده ګوره د شټپ کې دا دغه دي که نه دغه ځای نیول او خله وو چې د مرکزونه دي د لارې به دا محکمې جوړ کړي دي د ګورین د واړه واړه سوري کېست دې ته وناستو دې ته اوس اصلي ځای کوم ځای دې ته وایي دا چې که نه خودي سر بیا دا خودي سر ده او بیا دا پاس ښکاري که نه دا غوچه لمنځه دې ته یې له دې زمانې غټه لوړه منځه وته چې تاریخي منځه وه 200-300 کلو مخینه یې لرله او بیا به دغه د منګل باغ ډله چې راغله هغو راوواله تاریخي اثار یې ختم اسلام هغه ځای و چې د داعش مقابله کې جوړ کړی او چار چاپېره به د دې سره پورې غاړه به داعش و پورې غاړه داعش و مسافه و پاتې دا سیمه د دې سیمې ځنګلات ښکلا هوا او د دې ځي دغه سمسورتیا به تاسو ګورئ
ډېره خوندوره سیمه ده. کله چې چکر ته راځئ وخت مو لرلی داسې ورځ باندې راشئ چې تاسو بله ورځ هم فارغه لرئ، ځکه تر څو راشئ او دلته تقریبا 4-5 ساعته مزل وکړئ دې سیمې ته راشئ. نو هغه سیمه نږدې ده خو چې د غره سر له خېجې 4-5 ساعته خوشه مزل چې ټیټ او صحتمند بني ادم یې هغه یې کولی شي. راځئ مخکې در باندې چکر وهمه او دا سیمه در باندې نور هم ګورم. لکه مخکې مې یادونه هم کړې وه د منګل باغ یا د لشکرې طالبان یا لشکرې اسلام د ډلې د ټریننګ مرکز همغه سیمې ته مو وړي. راځئ موږ سره زیاتره پلانونه به یې همدلته جوړوله او همدارنګه راډیو هم وړاندې ځای چې تاسو ولیده، کله هلته به وه کله به هغه سر ته همدارنګه د ټریننګ مرکز هم دلته موجود دی، لږ مزل شته دی، هغې له به هم ورځو. نو بس موږ سره واوسېږئ، راځئ دا چکر هم در باندې دا بیا چې ښکاري د اوبو نه څخه وچ نه اوبو نه څخه وچ نه او اوبو نه دواړه ناوونه دي، یو وچ دی بل اوبه لري. کته چې دی هغه وچ دی بیا پورته چې دی اوبه لري. راځئ نو دا چکر دوام لري، را سره اوسئ. زمونږ د سفر هغه د منزل د رسېدو لپاره تقریبا لږ ځای پاتې دی، هغه پاس سر دی دا د لشکرې اسلام د ټرینر یا د ټریننګ مرکز و، موږ ور روان یو. دا سیمه وګورئ ډېره ښکلې سیمه ده، خو جګړو په دې خاطر باندې دا خلک د دې سیمې د ښکلا د لیدو نه محروم ساتلي دي.
ور روان یو ټوله شنه سیمه ده او دا تاسو لیدی شئ چې په څومره ښکلو نښترو او منځو باندې پوښل شوی دی. دلته ډېر یو عجیب و غریب بوټی مې بل ولیده، دا وګورئ. خدای دې وکړي چې دا سفر تاسو دپاره د تفریح وړ ګرځېدلی وي. ډېر خوندور سفر و، زما خو شخصا ډېر خوښ شو او ستاسو هم خدای دې وکړي چې خوښ شوي. راځئ نو منزل مقصود ته چې ځو، نورې ښکلاګانې هم در باندې ګورو. دا ښکلاګانې ورو ورو چې څومره نږدې کېږي هغه ساحې ته نورې هم خوندورې کېږي. نښترې، منځې، غوریژه بوټی، دغه غوریژه بوټی دی تقریبا چې کومو بوټو ته به ورته وي نه پوهېږم. یو قسم ګل ما لیدلی و خو نوم یې رانه هېر دی. دې سفر کې ما سره دوه ملګري نور هم دي، زاهد شینه او ورسره ګران عزیزاده صاحب.
نامی دی نامی باران که اوري ودي اوري باران واورې دې نه اوري چې لارې بندوي نه رسېدو سره سم باران او ګلی او دلته روزانه باران کېږي ځکه خو راځي تک شین هم دی که نه او دا نظارې تاسو ګورئ ډېر هغه نه ډېرې ښکلې منظرې دي نښتر منځې څېړۍ او د تعداد طبیعي بوټي نور واښه څه څړځایونه دي څه شنه ځمکه ده نو ژوند همدلته د خوښۍ دی ژوند همدلته د کولو دی ملګري وایي چې کاش دا تېره روژه مو هم همدلته تېره کړې وې ډېر خوندور باران هم ورېږي تاسو نظاره کولی جوړ شوی پارک نه دی دا هغه ځای دی چې د لشکر اسلام طالبانو یا د هغوی پلویانو به پکې ټریننګ کوو تاسو دا نظارې لیدی شئ ډېر خوندور ځای تک شین چمنونه او تک شنه سیمه هم ډېرې خوندورې او داسې پوښل شوي څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو، منګه دا مهال د باندر ښایسته سیمې ته راغلي وو. لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، بیکګراونډ کې ګورئ، دا سیمه مصنوعي نه ده، چا لاسي جوړه کړې نه ده، چا په پروژه نه ده اخیستې چې یا یې پې پیسې مصرف کړي، یا یې په لوډرې راوستي، یا یې په انسانان مصروفه کړي. دا طبیعي ښکلا ده او تاسو به وایئ چې په دومره ښکلي او منظم ډول باندې څنګه دومره شنه پوښل شوې ده او څومره په دې نښترو او منځو باندې ښایسته شوې ده. دا د طبیعت هغه ښکلاوې دي کومې چې د الله تعالی د طرفه موږ ته راکړل شوي وي، خو تر اوسه پورې د دوی د ښکلاګانو، د دوی د نظارو نه هېڅ خوند او مزه نه ده اخیستې او هغه هم په دې وجه باندې چې نامي وه. راځئ د دې سیمې سیل در باندې کومه. دې ته غوریژه وایي، د غوریژه دورشی غوریژه به هم درته وښیم. او د دې کمال دا دی د دې د ګلانو چې د زاهد شینا په وینا باندې چې دغه ګل څوک وخوري د دې تنده بیا ماتیږي. یعنې څوک ډېر مزل وکړي یا ستړی شي، بیا چې څومره ډېرې اوبه څښي هغومره یې تنده لا پسې زیاتېږي. نو دا چې وخوري بیا یې تنده دغه ماتیږي. نښتر، ناجو او د دوی ښکلاوې، د دوی هغه منظموالی، د دوی هغه ښایست. دوه وخته مې هم شینا ته ویلم چې زه نه پوهېږم اوس څه وکړم، یا مې دا زړه داسې خور کړی وی لکه وریځ چې په دې نښترو باندې خپره شوې وې او دغه نښتر مې په دې زړه کې دلی وی چې یو حس یې مال راکړی وی. او یا ما ویله چې د دې ځینه ما څه وړې شوې چې هغه په حسي توګه باندې خلکو ته مې وښودلی وی چې دا سیمه څومره پرسکونه ده، چې دا سیمه څومره ښکلې ده، چې دا سیمه څومره زړه راښکونکې ده. زه نه پوهېږم چې په کومو الفاظو باندې د دې سیمې نه هغه خپل احساسات تاسو ته در بیان کړم. واقعیت دا دی چې دا سیمه ډېره ښکلې ده، بیخي بې انتها ښکلې ده. یو غرور پکې دی، یو احساس پکې دی چې دلته د دې لالان د ژوند هغه کومې ستړیاوې چې د انسان نه وځي. ما سره قایزاده لالا هم راغلی دی، شینام دی. موږ ډېر زیات مزل راکړی دی زیله چې راغلي یو. باندر خو ډېر ښکلی نوم دی او ډېره ښکلې سیمه هم ده. خو دې سیمې نه چې راځې تقریبا غر دی او 15-20 کیلو مزل دی. موږ سار تقریبا چې ډېر د وخته را روان شوي وو او تقریبا چې 11:30-12 بجې دلته راورسېدو. نو داسې ورځې کې چې سړی وزګاري 2-3 ورځې نو راتلی شي دلته. د دې ځای د خلکو، د دې ځای د امنیتي منصوبینو رویه موږ سره ډېره بیخي انساني وه. موږ ته یې ډېر قدر راکړ، موږ ته یې ډېر عزت راکړ. د دوی خدای مل شي او هغه سلوک او هغه میلمه پالنه زموږ د دې ځای خلکو وکړه، ډېر خوند یې وکړ. قایزاده هم را سره دی. قایزاده صاحب څه احساسات دي، څه ویل غواړي د خپل هغه د ننني سفر کومې خوږې ترخې؟ خوشحاله اوسې. مننه شینواری صاحب. دا چې کمې اوصاف او کوم صفت په دغه سیمه کې وو دا خو ټول لیدونکو ته تا بیان کړل. زه خو یوازې دومره به ووایم لیدونکو او اورېدونکو ته چې د دغې ځای کې زما شتون او دلته زما راتګ چې دی، یعنې زه داسې یو بېل ډول د خوشحالۍ احساس کوم. یعنې دا اوس هم تاسو مې ګورئ چې زه خپله په خندا یم. یعنې دا وجود مې یو قسم ته داسې دی لکه سړی چې الوتو ته ځان برابروي او دغه د خپل وطن او د خپل هیواد دغه طبیعي ښکلاګانې چې ګورم چې دغه ښکلاګانې موږ ته زموږ رب راپرزو کړي دي او تر اوسه پورې موږ د دغې ښکلاګانو څخه بې برخې وو. هم وجه او لامل یې همدغه و چې دغه سیمه ناامنه وه. د ناامنۍ د وجې موږ نشو کولی چې دې ځای ته راشو، دلته چکر راووهو او د دغې ښکلاګانو څخه خوند واخلو. خو دا چې نن دغه سیمه کې امن دی، زموږ
د اسلامي امارت کم پوځیان او همدغه شان کم عسکر چې دلته پراته دي مجاهدین د هغوی د برکت او د هغوی د دلته د شتون په وجه باندې موږ راغلو دغه یو ځای مو چکر راووهلو او دغه سیمه مو ټوله ننداره کړله، یعنې تقریبا 6:30 بجې موږ خپل حرکت کړی دی او تا مخکې وویل چې 11:30 بجې څه کم 12 بجې موږ دلته راورسېدلو. په لاره کې مو دغه ډېرې سختې وګاللې، په ګړنګونو همدغه رقم سختو ځایونو کې وختلو کېوتو، خو هغه د ستړي احساس زه خپله نه کوم. یعنې زه چې دلته راورسېدلم او دغه ځای کې په ناستې سره او دلته په رارسېدو سره هغه ستړیا زما چې ده ټوله ختمه شوله، د منځه لاړه، نو زه خپله ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. ډېر مننه د زاهد شیناز صاحب څخه هم ډېره مننه، خوشحاله دې اوسي او ژوند یې له خوښیو ډک چې دغه رقم چکر او دا چکر یې موږ ته زمینه برابره کړل او دلته یې راوستلو، بیا هم ډېره مننه. خیر اوسېږي، ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، دا هغه ځای دی چې تېرو څو ورځې مخکې د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب هغه دیزي ته راغلی و، د دیزي منصوبینو سره وعده هم کړې وه، د دیزي په نظارو باندې، د دیزي په هغه ښکلا باندې د ده هغه تاثیر دومره ډېر و د دیزي د دې ښکلا چې نوموړی دلته دغه پورې ځای چې تاسو ته ښکاري همغه ځای ته هم ځو، قرار لاړ به شو. نو هغوی وعده دا کړې وه چې موږ به دا سړک پخو جوړو به دې ځای ته، بیا د سرحدي سیمو ته چې څومره زموږ سرحدي پوستې دي دې ته به د ډیورنډ کرښې چې دغه فرضي کرښه ده دې ته به سړک راتېرو، جغلکاري کوو به یې، او اوازه داسې ده چې سبا یا په همدې هفته کې به د خیره سره د باندر سیمې ته سړک هم راشي، او انشاءالله موږ د راتلونکي سفر د دې شهیدان به یو چې یو ښایسته سړک به دلته راغلی او ټول سیدیانیان به کولی شي چې په اسانۍ سره دې سیمې ته راشي. ملا یعقوب همدغه ځای ته راغلی و او په همدې ځای کې د هلیکوپټر نه کېوتی و، بیا په دې ځای کې د خپلو دغه عسکرو سره لیدلي وو، د دې ځای دغه امنیتي منصوبین چې کوم دي. نو واقعیت دا دی چې دا هغه د طبي پلوه ډېره منظم لکه د یو پارک غوندې جوړ شوی چې سړی پکې کولی شي د تفریح، همدارنګه سړی پکې کولی شي چې غونډه منډه هم پکې ونیسي، او دا ډېر خوندور او زبردست اقدام دی د دفاع وزیر. شینا ته څه احساسات څه وایم که نه چې زه خپله باندې بنهایت ډېر خوشحاله یم، ځکه چې زه خپله باندې چې تقریبا 10 کاله وروسته زه راغلی یم خپلې سیمې، نو دا زما دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای. ما هېڅ نه دا ځای دې لیدلی و؟ هغه مخکې مې لیدلی داسې و لکه دا اوس چې دی که نه څه فرق راغلی؟ نه فرق پکې نه دی. تا کې څومره فرق راغلی؟ نو ما کې فرق راغلی 10 کاله زوړ شوی دی 10 کاله خو هغې نه وروسته وواته او مخکې به دې مزل ښه کولی شو، اوس خو شاته کېدې اوس غټ شوي، اوس مزل چېرته کېږي. او مخکې به مونږ چې زړه مو وغوښته چکر دپاره به هره ورځ راتلی شو، اوس کال کې هم نشو راتلی، 2 کې هم نشو راتلی چې وعلیکم خیر هغه ورته ونه نیسو، تدابیر ورته ونه نیسو، نو داسې نشو راتلی. بلکل سیمې کې یو وخت کې د منګلباغ یا د لشکر اسلام په نامه باندې کومه ډله چې وه د هغوی راډیو اوس چې تاسو کوم بیرغ د اسلامي امارت پې ګورئ، په همدې ځای کې به یې انتن لګېدلی و او دغه اسټیډیوم دلته یې باقاعده د خپلو پلویانو ټرینینګونه کول، دغه ځای کې به یې ورته روزنیز کمپونه نیوله، او د دې ځای دغه سیمه ډېره مناسبه ده دغه د پلوه، د ابو هوا د پلوه، د اراضۍ د پلوه، د امنیت د پلوه. دا یو ثقل مرکز دی، یو مرکزي پوینټ دی. دوه وخته مو ملګرو سره وعده کړې وه چې ملا یعقوب لومړنی وزیر شو چې شینوارو ته د اسلامي امارت د راتګ سره سم راغی، نو هغه په دغه ځای کې د خپل
خپل جاز نه کېواته او د خپلو ملګرو پوښتنه یې وکړه. نو لومړنی وزیر د دفاع دی چې شینوارو ته راځي او شینوارو کې بیا فرضي کرښه چې تقریبا په کمه فاصله کې ده او د خپلو ملګرو سره نږدې ګوري، د احوال پرسي کوي او د دې وعده ورکوي چې د داسې ښایسته سیمې دپاره به سړک راتېروي او دلته یې په نغدي جایزو باندې هم خپل ملګري نازولي وو. نو موږ هم مننه ترې کوو، خوشحاله دي مشران باید چې خپل پلویان، خپل منصوبین او خپل کشران همدغسې ونازوي. موږ هم د دوی پوښتنې ته راغلو، د پوښتنې سره سره غوښتل مو د لشکر اسلام په نامه د ډلې یا د منګل باغ د ډلې ټریننګ مرکز، د اف ام راډیو او همدارنګه د باندر د سیمې د سرسبز سیمې د ښکلا او د طبیعي نظارو ننداره په تاسو وکړو. خدای دې وکړي چې خوښ شوي مو وي او موږ سره تنګ شوي نه یاستئ. چکر ته راشئ، زموږ سیمې ډېرې ښکلي دي او زموږ دغه ښکلاګانې موږ باندې د چا بیرزو نه وي. نو هیله ده چې دغه چکر مو خوښ شوی. ډېره مننه.